الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو څو آیاتونه تبرکاً تلاوت کړل. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. علماء د قرآن او حدیث په رڼا کې کتابونو کې لیکلي وی الله سره هر څه شته. چې یو انسان یو مخلوق څه غواړي، که هغه د هغه په دست قدرت کې وي او که نه وي، خو چې یو انسان یې طلب کوي او غواړي چې دا څیز ماته میلو شي او حاصل شي راته، دغه ټول څیزونه الله سره شته. خو یو څیز داسې دی چې هغه بندگانو سره شته خو خدای سره نشته. او علماء لیکلي دي هغه عاجزي ده. عاجزي الله سره نشته. الله قهار ذات دی، الله جبار ذات دی، الله متکبر ذات دی. دا څومره صفاتونه چې نور بیانې نو هر څه سره شته، خدا د عاجزۍ صفت دا الله سره نشته. الله وی تاسو چې زمانه څه غواړئ په کومه طریقې رانه غواړئ، الله وی دا ده چې در کوم به، خو که د عاجزۍ په لاره م رانه وغوښته نو بیا به ډېر ښه طریقې سره زه هغه تاسو له درکوم. ستا یو حاجت دی او د الله نه غواړئ، مختلفې لارې استعمال کړي، په یوه لاره، په بله لاره، په بله لاره، خو تا ته نه میلاویږي. الله دې سوال نه قبلې، د عاجزۍ په لار الله لراشه، ستا سوال به الله قبول کړي او چې څه ترې غواړې هغه به درکړي. الله ته ډېر عاجزي خوښه ده، خصوصا د خپلو بندګانو عاجزي چې الله ته یې پیش کړي. ځکه حدیث کې راځي وایي په دې مانځه کې په کم ټیم دی چې الله ته انسان ډېر نږدې وي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وی په سجده کې الله ته ډېر نږدې وي. نو دا سجده حالت د عاجزۍ دی. دی ډېر د خپل عزتمن تندي دا دی خدای ته په دې ځمکه باندې کېږي، په خاورو کې کېږي،
نو دا ډیر د عاجزۍ حالت دی نو دی الله ته ډیر نږدې شي نو الله وی په دې ټیم کې بیا چې ته زمانه څه غواړې نو زه دله درکوم د دې وجې نه حدیثو کې راځي وایي تاسو چې دعا کوئ نو په سجده کې کوئ زړه کې پټ پټ سوالونه الله ته کوئ او په سجده کې د الله نه غواړئ نو وایي الله به ستاسو دعاګانې قبلوي نفل منځونو کې فرضو کې نه نو عاجزي ډېر ښه صفت دی چې خدای پاک چاله ورکي او کم خلق الله ته عاجزي وړاندې کوي دا د الله خوښ خلق دي بهتر بنده